پاکستان ته دوه ډیر بد خبرونه پر پوځیانو د بلوچستانو هلاکوونکی برید او د ګوندونو ترمنځ د داخلي جنگ امکان. جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. بلوچستان کې چاودنې 15 پاکستانی عسکر وژلي او 8 نور یې ټپیان کړي. د پاکستان بلوچستان ایالت په سبي سیمه کې د یوې بم چاودنې له کبله د FC 15 سرتیري وژل شوي او 8 نور یې ټپیان شوي دي. د معلوماتو له مخې دغه پیښه د سې شنبې په ورځ رامنځته شوې ده چې د څلورو ټپیانو حالت ناسک او چې د درملنې په موخه په الوتکه کې کوټې ته استول شوي دي. بلوچ بیلتون پالو د دې برید مسؤلیت منلی ویلي دي چې لسګونه پاکستاني پوځیان پکې وژل شوي دي. د سبي چارواکي وایي چاودنه هغه مهال رامنځته شوه چې امنیتي ځواکونو موټر له سیمې تېرېده. د یادونې ده چې په تېرو 10 ورځو کې دا په سبي کې درېیمه چاودنه ده. بلخوا پاکستان د سیاسي کړکېچ په درشل کې په روانه زېږدیزه مارچ میاشت کې د پاکستان په سیاسي تاریخ کې یوه بله مهمه پیښه ثبتېدونکې ده. کیدای شي په 23 یا 29 د عمران خان په وړاندې په پارلمان کې د عدم اعتماد رایه وکارول شي. اوازې خو دا وایي چې د عمران خان په حکومت کې شریک متحدینو یعنی MQM مسلم لیگ قاف له عمران خان لار جلا کړي، ځکه دا ګوندونه د پوځ په فشار د خان سره متحد شوي وو. اوس چې پوځ بله لوبه کول غواړي نو دا ګوندونه هم په بله روان دي. خو د عدم اعتماد څخه وړاندې د حکومت متحد اپوزیسیون یعنی PDM په 25 د مارچ او حکومت په 22 مارچ اسلام آباد ته خپل پلویان د لاریون په پار وربللي. خو د حکومت وزیران ګواښ کوي چې که کوم متحد یا د ګوند غړي د عمران خان په ضد رایه وکاروله نو لومړی به یې د پارلمان مشر باطل اعلانوي. که داسې ونه شو نو چې کله دا وکیل له پارلمان څخه راوځي بیا به عام یعنی لاریونوال ورسره ګوري. په هر حال زه فکر کوم چې پوځ به د دې اجازه ورنکړي چې کیسه تر دې بریده خرابه شي، ځکه دا لوبه خپله پوځ پیل کړې او انجام ته به یې هم پوځ رسوي. خو که حالات د قانون له مخې مخته لاړ شي او پوځ کوم بل پلان ونه لري نو عمران خان به له واکه شړل کیږي. درنو لیدونکو، تاسو که د دې موضوع په اړه کوم نظر لرئ کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.